د ازادۍ، خپلواکۍ او حریت دا مبارکه ورځ دی. ټول افغان ولس ته مبارکه وي، خصوصا هغه طالب شاه زلمیو ته چې د 20 کلونو په جریان کې د نړۍ زبرځواک ونړاوه او د خپل هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. زموږ له لورې دي ټولو هیوادوالو ته دا ازادي په دې هیله چې طالب شاه زلمي د بیت المقدس فاتحین هم الله أكبر.